یو مولا له یو سړی راغی وی جی په ډیران مونځ کیږي وی په ډیران مونځ کیږي وی په ډیران کم ځای کیږي بھائی مونځ د پاره خو طهارت د مکان شرط دی په ډیران مونځ نه کیږي ویل استاد ما خو چې کولو نو کېدو هغه دا خیال کړو چې مونږ جوړې دي ټیټ پاس کېدو ته وای نو زه چې په ډیران ټیټ پاس کېدم نو زه خو پکې ونن ختم ما خو چې په کولو نو کېدو استاد به وای چې ټیټ پاس شو جوړ مونږ دغه ته وای واورای مونږ دې ته وای چې د سحر مونږ دې وکړو او د ماسپخین تر مانځه پورې ګناه درنه ونشوا نو پوه شه چې دا د سحر مونځ می قبول شوه د ماسپخین دی وکړو د مازیګر تر مانځه پورې ګناه درنه ونشوا پوه شه چې ماسپخین مونځ می قبول شوه دی مازیګر دی وکړو تر ماخام درنه ونشوا ماخام دی وکړو تر ماسختنه درنه ونشوا پوه شه چې دا مونځونه دی قبول دي ما سحر مونځ دی وکړو او ټول ورځ دې په پردي غیبت تیر کا هغه مونږ دې سیلاب یوړو دا زما د کور خبره نه ده زما وینا نه ده دا قرآن ویلي قرآن ویلي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونږ چې دا سړی د ګناه نه بچ کی نو چې مونږ کېو د ګناه نه بچ نشي معلومیږي دا چې ستا مونځونه نه دي شي مونږ کم ځای او دا زمونږ مونځونه دي ایو پنجابی بزرگ دے وہی نمازاں تھے راسیا پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تے راسیا پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وے دغا منزونا دستاویرو کی او دا روجہ دے ڈیرہ ڈیرہ پتا باندے او جاڑی دا حلال حرام تمیز نر کی نشتا نو روجہ بدی چنگوشی منز کب منز اوائے پیمان اول دا جماعت کی چناس چنیت تو تڑی نونیت تڑلو سرا ستاسو پنیت کے دا رازی چزل آس تڑلے خدای تا مجرم ادرے دما دام پلاس کے رازی سوچ کڑیم دی چرتا دام سوچ کڑی دی چه اللہ اکبر خدای زل آس تڑلے تا تا مجرم ادرے دم او د خپل غلطو معافي غواړم دا د نیت کې راځي نه نو چې دا د نیت کې رانه بس ټیټ پاس شو لاړې رالې دام زده ځان نه وای انما الاعمال بالنیات دا اعمال مدار په نیت ته نیت په عربي کې دړه قصد او اراده ته وای چې دړه قصد او اراده د منځ متعلق دا نه نو مثبت کی زمون منځونه داسي خپنه شي دالوا پلیټ چا راوړې محراب سره پروت ما غوندې یو په مانځه مخ کې ودرې چودرې د نو په مانځه ولاړ دی ولد دوالین امین الم نشرح لك صدرك وغم الواله پښوراله چې پیشو ورتراله اوس ده په منځ ولاړ ده په لوی غم اخته ده نو د دې علم نشرح په اخر کې راځي فرغب نو چې فرغب تراغه نو فرغب
او چې دپې کاپي شو منډه کړه. قسم په خدای زمونږ داسې مونځونه زمونږ مونځ څنګه پکار الله مجنون په لار روان دی یو سړی مونځ کوي د هغه مخې ته تېر سړی ورته وایي چې ړوند دی زه مونځ کوم او ته زما مخې ته تېر شو. مجنون ورته وایي چې کاکا خفه نه شي زه ړوند نه یم ته ړوند دی خدای دې ړوند کا. زه د لیلا په عشق کې مست یم او بې خدای په خدای مې دې قسمي چې ما ته نه یې لیدلی داسې ګنګسې ته په غبرګو سترګو ړوند شي چې ته د خدای په عشق کې مست یې نو زه دې څنګه ولیدم ولاړ خدای ته ګورې ما ته